واه تازه نوې او د خوشحالۍ خبر د بیگ باش غوره لوبډله اعلان شوه. دا چې کوم افغان لوبغاړي پکې دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو السلام علیکم. د بیگ باش سیالۍ په ختمېدو دي ځکه یوازې 2 سیالۍ پاتې دي، خو د بیگ باش سیالیو د اوسنۍ پړاو غوره لوبډله اعلان شوې ده چې افغان توپ اچوونکی راشد خان هم شامل دی. د بیگ باش تجارتي لیګ 2 سیالۍ پاتې دي چې یوه چیلنجر سیالۍ د فبرورۍ په 4 نیټه د میلبورن سټارز او سیډني ټنډز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او هر لوبډله چې بریالۍ شوه هغه به پایلوبه کې د سیډني سیکسر سره د فبرورۍ په 8 نیټه مخ کیږي. خو تر دې مخکې د بیگ باش سیالیو رسمي ټویټر پاڼې د دغه سیالیو د غوره لوبډلې لوبغاړو نومونه اعلان کړي دي چې یاد لوبغاړي د بیگ باش لوبډلو د روزونکو له لوري غوره شوي دي. په دغه لوبغاړو کې مارکوس ټیونس، جوش انګلیس، میتیو ویډ، ګلن ماکسویل، جوناتن ویلز، میچل مارش، ټام کران، راشد خان، ډینل سامس، پیټر سیډل او هاریس راوف شامل دي. په دغه لوبغاړو کې درې د اډلیټ سټرایکرز او میلبورن سټارز لوبډلو څخه غوره شوي، 2 د پرسکارچس لوبډلې د هوبارډ هوریکنز، سیډني سیکسرز او سیډني ټنډر څخه بیا یو لوبغاړي غوره شوي دي. د بیگ باش تجارتي لیګ کې په سږنیو سیالیو کې راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد او ظاهر خان لوبېدلي دي چې ټولو پکې خپله وړتیا ښکاره کړې او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړې ده. راشد خان د اډلیټ سټرایکرز لوبډلې لپاره ولوبېده، محمد نبی د میلبورن ګارډز، مجیب الرحمن او ظاهر خان د برسبن هیټ او قیس احمد د هوبارډ هوریکنز لوبډلې لپاره ولوبېدل. راشد خان، قیس احمد او ظاهر خان له لومړیو سیالیو ولوبېده، خو محمد نبی او مجیب الرحمن بیا د بنگلاديش تجارتي لیګ له پای ته رسیدو وروسته د بیگ باش سیالیو ته لاړل. همداراز کله چې مجیب الرحمن له برسبن هیټ لوبډلې سره یوځای شو نو ظاهر خان بیرته هیواد ته راستون شو. نو دوستانو تاسو د بیگ باش د سیالیو دغه غوره لوبډله څنګه ګڼئ؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.